فردا چې د سندرو په طرز باندې ترانې وایي. که څه هم ځینې ځوانان دغه ډول ترانې خوښوي، خو ډېرو بیا پرې نیوکې کړي دي. همدا ډول د شرعي اړخه هم دغه ډول ترانې اورېدل سم کار نه ده. د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو د اورېدلو وزارت ویان مولوي محمد صدیق عاکف وایي د خوشنصیب په نوم دغه ترانه خوان یې نیولی ده، ځکه له دې وړاندې یې هم ورته توصیې کړې ده تر څو دغه سبک او طرز څخه تېر شي، خو نوموړي د دوی دغه توصیو ته هېڅ توجه نه ده کړې او هماغه ډول یې ورته ادامه ورکړې ده. ښاغلی عاکف وایي لکه څرنګه چې وړاندې امارتي ترانه خوانانو ته ویل شوي چې خپل شعرونه د سندرو په طرز ونه وایي، خو ځینو بیا هم هغه سبک او طرز اختیارولو چې په دغو کې یو د خوشنصیب په نوم د ننګرهار یو اوسیدونکی و چې له بار توصیو سره بیا هم منع نه سو. نن ورځ د امر بالمعروف او نهي عن المنکر او شکایتونو اورېدلو وزارت له لوري ونیول سو او د بعدي اجراتو په اړه به یې وروسته راپور خپور سي.